کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت د رهبرۍ د پریکړې او د سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د منصورۍ پر بنسټ ټول پولیس منصوبین او مسؤلین مکلف دي چې د دندې پر مهال یونیفورم واغوندي. د هرات سیمه ییز مسؤلین وایي د سرپرست حکومت له لوري له ایران څخه راستنېدونکو کډوالو ته په وړاندې کېدونکو خدماتو کې هر کډوال ته 2000 نغدي پیسې ورکول، د خوراکي توکو سیم کارتونو ویش، وړیا ترانسپورټ او روغتیايي خدمات، د ځمکو ویش او کورونو جوړول شامل دي. د عامه روغتیا وزارت ویاند وایي دغه وزارت د ډاکټرانو له لوري د شفري نسخو د مخنیوي لپاره ځانګړې کمیټه جوړوي چې د شفري نسخو د مخنیوي د څرنګوالي په برخه کې به کار کوي او له تعقیب وروسته به یې جدي مخه نیسي. ټولګټو وزارت وایي په تیرو 2 اونیو کې د هیواد د وسپنې پټلۍ له لارو څه باندې 140,000 ټنه انتقالات شوي چې څه کم 3,000 ټنه شاوخوا یې صادرات دي او ډېره برخه یې وچه میوه او د انارو جوس جوړوي. د یمن انصار الله ډلې په دغه هیواد د اسرایل وروستیو بریدونو ته په غبرګون کې ګواښ کړی چې صهیونیستي اسرایل باید پټن ځایونو ته لاړ شي او په وینا یې څوک چې پر موږ او غزې بریدونه کوي د آرام خوب به ونه کړي. د ناټو عمومي منشي مارک روټې خبرداری ورکړی چې د درېیمې نړیوالې جګړې په صورت کې به چین او روسیه په همغږي ډول په امریکا برید وکړي او په وینا یې د دې کار د مخنیوي لپاره باید ټرمپ لاس په کار شي. او وروستی خبر دا چې امریکا کې د وسلوالو تاوتریخوالو په دوام نن دوشنبه د دغه هیواد په فیلادلفیا ښار کې د ناپېژانده وسلوالو د ډزو له امله لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي.